بله مسله یو څاروی دی د هغه دوه غاښې دی غاښونه یې راختې دي خو د څه وجې نه یا د څه سره لګېدلي دي غاښونه یې مات شوي دي راختې و غاښ یې مات شوی دی پته یې لګېږي چې یاره دا دوه غاښی دی خو غاښونه ترې مات شوي دي په هغه څاروي قرباني بلکل په هغې باندې هم کېږي د خسي څاروي بعضې دا خلک دا څارویان دا مذکر چې په دې کې دا خسیان کوي د خسي قرباني دا هم جایز ده په خسي څاروي باندې هم قرباني کېږي په دې باندې هم قرباني کوی شي اوس دا مسله بیانو چې قربانۍ دپاره وقت کم پکار دی او دا قرباني څو ورځې پکار ده نو زما محترمو د قربانۍ دپاره وخت دا د اختر د مانځه نه پس وخت دی په یو حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه وی چا چې د مانځه نه مخکې د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه د ځان دپاره هسې یو ذبحه وکړه یو څاروی یې حلال که قرباني نه ده او ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمین او چا چې د اختر د مانځه نه پس قرباني وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرباني مکمل شوه د مسلمانانو سنت ته ورسېد نو لهذا د دې لحاظ ساتل پکار دي ډېر خلک هغه داسې چې دا ورته پته نه چې د قربانۍ د ذبح وقت کم دی زما محترمو د اختر د مانځه نه پس د قربانۍ د ذبح وقت څو ورځې قرباني جایز ده په دې کې د علماو اختلاف دی بعضې علما هغه را لګېدلي دي دا خبره ذکر کوي چې قرباني دا 3 ورځو پورې جایز ده د 12 ذی الحجې پورې قرباني جایز ده ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو افضل ایام الدنیا د دنیا د ټولو نه غوره ورځې بهتره ورځې د ذی الحجې اولنۍ 10 ورځې دي شروع دي په دې ورځو کې کم داسې اعمال کول پکارو چې انسان ته ډیره فایده ورکوي په تیره خطبه کې موږ بیان کړیو یو بل عمل چې په دغه ورځو کې کیږي او کول پکار دی هغې ته روژه ویلی کیږي روژه د کوم انسان وس کیږي نو پکار دا ده چې دغه 10 ورځې یا د 9 ورځې د عرفې د ورځې پورې مسلسل روژه شي نو دا عمل هم الله سبحانه وتعالی ته ډېر خوښ دی ځکه موږ تیره خطبه کې حدیث بیان کړی احب الاعمال الى الله چې الله سبحانه وتعالی ته په دغه ورځو شپو کې عملونه نیک عمل ډیر خوښیږي په نسبت د نورو ورځو شپو په یو حدیث کې داسې راځي د هغه حدیث نه علما استدلال کوي چې په کار دا ده په دغه ورځو شپو کې سړی روژه ونیسي نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه نبی صلی الله علیه وسلم به د ذی الحجې دغه 9 ورځې روژې نیولې بیا په دغه 9 ورځو کې یو ورځ داسې راځي چې د هغې روژه ډیر اجر او ثواب لري هغه ورځ ته ویل کېږي یوم العرفه د عرفې ورځ عرفې ورځ دومره ښکلې او مزیداره ورځ د حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل د خلکو ته ووایئ چې راټول شئ او ما ته متوجه شئ نو دا خلک راټول شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اتانی جبریل
ای زما صحابه کرامو جبریل راته راغلی و او ماته جبریل وویلي چې الله سبحانه وتعالی اهل العرفات په دې میدان کې چې کوم خلک ولاړ دي دې ټولو ته بخښنه کړې ده. الله سبحانه وتعالی د عرفې په ورځ خپل بندگان د جهنم د اور نه آزادوي. په دغه ورځ باندې د حج نه علاوه عام خلکو له روژه نیول پکار دي. ورکوټې عمل دی. د یوې ورځې روژه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه یوې ورځې روژه باندې الله د 2 کالو ګناهونه بخي. یو چانس، یو موقع، یو سیزن الله سبحانه وتعالی بیا راوست. د یوې ورځې روژه ونیسه، په الله باندې د خپلو 2 کالو ګناهونه معاف کا. حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صوم یوم عرفه، د عرفې د ورځې روژه نیول احتسب علی الله، وی زه په الله باندې دا یقین ساتم، زما د الله نه دا امید دی چې د عرفې د ورځې د یوې ورځې په روژه باندې الله سبحانه وتعالی به څه وکړي؟ ان یکفر سنة التي قبله، الله به د یوې ورځې په روژه باندې د 1 کال مخکینی ګناهونه والتي بعده د 1 کال رستنی ګناهونه معاف کړي. نو د عرفه 9 ذوالحجه ده. نو ان شاء الله الرحمن ورکوټي عمل دی، خو الله سبحانه وتعالی په لوی اجر ورکوي. باید چې مسلمانان د دې نیولو اهتمام وکړي. بل عمل چې په دغه ورځو شپو کې کیږي هغې ته قرباني ویلی کیږي. د قربانۍ بعضې احکام اگر چې دا مسایل ډېر اوږده دي، د یوې خطبې کار نه دی، خو چونکې موږ نه د حج هغه خطبو ډېر وخت واخسته، زه به نننۍ خطبه کې صرف مسایل اشارتن ذکر کومه. که تاسو کې کوم ملګری ایخ ناستو او دا یې زده کړه، نو ان شاء الله الرحمن چې د دې خطبې د وجه به الله د قربانۍ ټول مسایل حل کړي. دته به د قربانۍ د مسایلو په باره کې ډېر علم راشي. قرباني دا د غټ اختر په ورځ باندې او ورسره د ایام التشریق په ورځو کې کیږي. د ټولو نه اول د دې حکم بیانو چې قرباني څه حکم لري. په حکم کې د علماو اختلاف دی. بعضی علما قربانی ته سنت مؤکده وي، لکه د جمهور علماو دا نظر دی چې قربانی دا سنت مؤکده ده. بعضی علما قربانی ته واجب وي، واجب. او صحیح خبر هم داسې معلومیږي چې واجب ده، ځکه چاله چې الله وس ورکړی په کار دا ده چې هغه قربانی وکړي. په یو حدیث کې داسې راځي ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من کان له سعه، د چا چې وسو طاقت وو پیسې ورسره وي، او فلم یضحي د قربانی ونکړه، د وس باوجود د پیسو باوجود د قربانی ونکړه، فلا یقربن مصلانا، رسول الله فرمای دغه انسان د زمونږ عیدګاه ته مصلا ته نږدې هم نه راځي. نو د دې نه معلومیږي چې چاله الله وس ورکړی، طاقت یې ورکړی، په کار دا ده چې هغه قرباني پرې نږدي خامخا یې وکړي. قرباني به کم سړی کوي؟ د چا سره چې څومره پیسې یا څومره نصاب د دې دپاره شریعت مقرر کړی. زما محترمو د قربانۍ دپاره شریعت نصاب نه دی مقرر کړی چې تا سره د دومره پیسې نو ته به قرباني کې، یا چې ته د دومره سونی، د دومره چاندۍ یا د دومره روپو مالک شوي نو ته به قرباني کې. شریعت دا نه دی متعین کړی. بعضې علما به تاسو اورئ دا د زکات نصاب ذکر کوي، وایي چې په چا باندې زکات واجب وي په هغه به قرباني کیږي. نه زما محترمو شریعت دا نه دی مقرر کړی. شریعت یو قاعده ذکر کړي، رسول الله یو خبره ذکر کړې ده چې په دغه خبره د ځان پوی کړو نو ته خپله پوهېږې چې قرباني په چا باندې واجب ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعه، د چا چې وس څه ته ویلی کېږي؟
وس دې ته ویلی کېږي چې تا سره دومره پیسې اضافي چې ته هغه راواخلې او قرباني په وکړې نو ستا په نفقه څه خرچه او په دې باندې څه اثر نه پرېوځي نو به ستا وس کېږي مثال په طور باندې چې ته قرباني وکړې ته سوال ته نه مجبوره کېږي چې ته قرباني وکړې نو 15-20 ورځې پس بیا ته وږی نه پاتې کېږي مثال په طور چې ته قرباني وکړې ستا روزګار په نه خرابېږي هغه روزمره چې کوم طعام نفقه ته پیدا کې په هغې څه اثر نه غورځېږي په هغه ګټه څه اثر نه غورځېږي بس په تا باندې قرباني بیا لازم او ضروري ده ته به قرباني کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته نصاب نه دی ذکر کړی صرف دومره قدر فرمایلی دي من کان له سعه د چا چې وس او طاقت وي نو بس ځان ته وګوره که په ستا وسي طاقت دي وي او ځان کې دومره زور کتی شي چې قرباني وکړي او بیا سوال ته جړا ته یا لوږې ته نه محتاجېږي نو بس تا وس کېږي په تا قرباني لازم ده دلته بله مسله هم زده که هغه دا ډېر مسلمانان رونه دا تپوس کوي چې مولوي صاحب ما له چا پیسې راکړي زما خپلې پیسې ما سره نه وي چا راله راکړي چې دا ستا پیسې دي ځان له په قرباني وکړه آیا په هغه پیسو زما قرباني کېږي او بالکل کېږي ډېر مسلمانان دا تپوس کوي مولوي صاحب زما لاس تنګ دی پیسې راسه فی الوقت نشته نو آیا په قرضو باندې قرباني کېږي چې زه د چا نه قرض راواخلم زما محترمو په دې مسله باندې ځان پوه کوي په قرضو باندې قرباني کېږي په دې شرط چې ته هغه قرض ادا کویش او که نه صرف په ځان دې راړول قرضونه کوه او بیا د ورکولو وس نه لري څه بل سبب هم در سره نشته دی چې د هغې نه ته دا قرض ادا کړي نو بیا قرض مه کوه ځکه قرباني دا به په تا باندې لازم نه خو د یو مسلمان حق خوړل د هغه قرض په ځان راړول د هغه پیسې لاندې کول دا په تا باندې الله او د هغه رسول حرام کړي دي نو د دې وجې نه په قرضو باندې هم قرباني کېږي په دې شرط چې د قرض د ادایګۍ او د ادا کولو څه وسیله او سبب در سره وي راځو د قرباني فضایلو ته زما محترمو دا قرباني دومره ښکلی عبادت دی چې په دې عمل سره انسان الله ته ډېر ورنږدې کېږي دا وجه د بعضې علماو د قربانۍ دا تعریف کړی دی په بعضې قاموسونو کې دا تعریف شته والقربانو بالذم ما يتقرب به الى الله تعالی وای دا قرباني داسې عبادت دی چې ته په الله ته ورنږدې کېږي الله ته خوښ عبادت دی په دې باندې الله انسان ته ډېر اجر ورکوي الله په ډېر خوشحالیږي یو حدیث کې داسې راځي د غټ اختر په ورځ الله ته په عملونو کې خوښ عمل هغه د وینې توی کول خو دا خبره یاد وساتئ د قربانۍ په دې فضایلو کې تاسو به دې جوماتونو کې هم اورئ دا علما منبر ته وخیږي اکثریت ضعیف او منګړت روایات بیانوي ابن العربی المالکی رحمه الله فرمای چې لیس فی فضل الاضحیة حدیث صحیح د قربانی د فضایلو په باره کې یو هم صحیح حدیث د رسول الله نه دی ثابت ما یو عالم داغه بیان مې اوریدل وی څوک چې د قربانی د پارازي په یو قدم باندې ساروی چې اخلي الله به دومره نیکی ورکي او دومره ګناهونه به الله وبخي او هغه خبرې چې دا سودا کوي هغه خبرې به الله په تسبیحاتو باندې بدلی کی نظم محترم دا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړل دي هر کله چې حدیث بیانې نو په حدیثو کې محدثین ستړي شوي دي دا ځان لفند علما په دې خبره پوهیږي په دې باندې علما مستقل کتابونه لیکلي په سونو جلدونو کتابونه دي په زرونو جلدونو کتابونه دي چې د حدیث صحت او ضعف معلوم کی هر هغه شی حدیث نه دی چې چا ورته لیکلی حدیث بلکې دا به معلومه چې دا حدیث د رسول الله نه ثابت دی او کنه محدثینو دی حدیث ته کم نظر کړي نو د دې وجه نه د قربانۍ په فضایلو کې اکثریت روایات علما کمزوري بیانوي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي دا مسلمه خبره ده چې قرباني په عملونو کې الله ته خوښ عمل دی
قرباني په دې باندې الله سبحانه وتعالی انسان ته بشمار اجر ورکوي. الله په د انسان ناراضي کیږي، د قربانۍ په وجه انسان الله ته ورنږدې کیږي. لیکن داسې عام فضایل چې رسول الله ویلي دي دا فضیلت دی، دا فضیلت دی، دا فضیلت دی، روایات شته، حدیثونه راغلي دي، خو کمزوري دي، محدثینو په کلام کړی دی. اوس راځو دې خبرې له چې په کومو څاروو به قرباني کیږي. څاروي خو ډیر دي، خو قرباني به موږ په کومو څاروو کوو. ما چې دا کوم آیات تلاوت کو، په دغه آیات کې الله سبحانه وتعالی بهیمة الانعام ذکر کړی دی. ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. په بهیمة الانعام کې 4 قسمه څاروي داخل دي. اوخه، غوا، غویي، ګډ ګډه، چیلې او چیلۍ. دا 4 قسمه زناور قرآن ذکر کړي دي چې دا بهیمة الانعام دي. نو لہذا په دغه 4 قسمه زناورو باندې به قرباني کیږي. دا وجه ده چې امام نووي رحمه الله په دې باندې اجماع نقل کړي چې د علماو په دې اجماع ده، د امت په دې باندې اجماع ده چې قرباني به دغه 4 څاروو کیږي. اوښ شو، غوا شو، چیلۍ شوه، ګډ شو، دا 4 څاروي مؤنث او مذکر په دواړو باندې جوړه. اوخه، غوا، غوی، دغه شانتي ګډ ګډه، چیلې او چیلۍ. په دغه 4 قسمه زناورو باندې به قرباني کیږي، ځکه دا په بهیمة الانعام کې داخل دي. بله مسله او ډیره مهمه مسله ده، په دې ورځو کې په دې سوشل میډیا باندې لږ راوچته شوې یم، د هغه مسله د میخې د قربانۍ ده. دا ما چې کوم شیزونه ذکر که په دې کې خو میخه شته نشته که نه؟ نو دا د میخې قرباني څنګه ده؟ زما محترمو، دا خبره کول چې په میخه قرباني نه کیږي دا ډېر غټ جرأت دی. ګورې داسې ویل دا ډېر غټ زور غواړي. لہذا علماو ته کتل پکار دي چې علماو د دې په باره کې څه ویلي دي. اگر چې بعضې علماو دا خبره ذکر کړې ده چې په میخه قرباني نه کیږي، لیکن دا خبره د دوی کمزوري ده. د هغې وجه دا ده، اوس به زه دا واضحه کړم چې په میخه قرباني کیږي او ولې کیږي. دا مسله واضحه. میخه زما محترمو دا د غوا قسم دی. ټولو اهل لغتو دا خبره ذکر کړې ده، الجاموس نوع من البقر. میخه دا د غوا قسم دی. د غوا قسم څنګه دی؟ میخه اوبه خوښوي، غوا اوبه نه خوښوي. میخه تور رنگ لري، غواګانې مختلفې دي. نو دا څنګه د غوا قسم شو؟ زما محترمو جنس یو دی. کله کله داسې کیږي که تاسو کتلی په دې غواګانو کې مختلف قسم غواګانې دي. د غرونو علاقو ته چې لاړ شئ هغه لنډۍ غواګانې دي. بعضې غواګانې داسې دي چې هغه د واورو په دې علاقو کې پاتې کیږي، یخوالی ډېر خوښوي. نو جنس د دې ټولو یو دی. هر کله چې جنس یو شو نو دا د غوا په حکم کې رااله، نو په دې وجه باندې په دې باندې قرباني کیږي. الجاموس نوع من البقر، دا میخه د غوا یو قسم دی، لہذا دا هم په دې کې داخله ده. غوره خبره څه ده؟ غوره خبره زما محترمو په دې کې دا ده چې یو سړي ته غوا ملاویږي، غویي ملاویږي، ګډ ملاویږي، ګډه ملاویږي، چیلې ملاویږي، اوښ ملاویږي، نو په کار دا ده چې دا د میخې نه اجتناب وکړي. قرباني په کیږي، خو بهتره خبره دا ده چې سړی قرباني په هغه څه وکړي کوم څه باندې چې زمونږ پیغمبر کړی ده یا صحابه کرامو کړی ده. غوره خبره دا ده. په مسله پوه شوي که نه؟ ډېر ملګري په مسله نه پوهېږي، بیا وایي مولوي صاحب ویلې چې په میخه نه کیږي. نه، په میخه قرباني کیږي، خو غوره خبره دا ده چې سړی په هغه څه قرباني وکړي چې کوم څه د الله او د هغه د رسول نه نقل دی. نو د دې وجه نه صحابه کرامو په دور کې په دې جزیرة العرب کې دا میخې نه وي، نو د هغوی نه ځکه نه ده نقل. د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې په عربو کې دا میخې نه وي، ځکه په رسول الله قرباني نه ده کړې. اوخو د الله رسول په اوخ قرباني کړې ده، په غوی کړې ده، دغه شانتې په ګډ باندې کړې ده،
صحابه کرامو په چیلو باندې کړې ده نو دا شیزونه په هغه وخت کې وو میخه نه وه ځکه نه ده شوې نو د دې وجې نه غوره خبره دا ده چې سړی په دې نورو باندې قرباني وکړي نور په میخه باندې هم قرباني کیږي والله اعلم. بله مسله چې دا څاروي رال نو په دې څاروو کې به څومره عمر شرط وي یا څه شی پکې شرط دی چې په هغې باندې به قرباني کیږي. اوس اوښ په څومره عمر کې د دې قرباني کول پکار دي غوا د غوی دی په کوم وخت کې د دې قرباني کول پکار دي. زما محترمو صحیح قول په دې کې د علماو هغه دا دی چې کله څاروی دوه غاښونه د پی وغورځوي او دا دوه راوخیږي دوه غاښې چې ورته ویلی کېږي دې ته ورسیږي نو د دغه څاروي قرباني کول پکار دي. د صحیح مسلم حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبح الا مسنه تاسو مه ذبحه کوئ قرباني مه کوئ مګر د هغه څاروي چې هغه مسنه ویلی کېږي راجحه معنا د دې دا ده چې دوه غاښې بعضې علما را لګېدلي دي زما محترمو د څاروو دپاره یې عمرونه مقرر کړي نو په عمر کې د دروغ او د رښتیا احتمالي ځکه بپاري خو چې په تا څاروی خرڅوي نو هغه دا کوشش شي چې زما څاروی ښه پیسې وکړي د پیسو دپاره دروغ هم درته وایي د ده 2 کاله پوره دي ما ساتلی دی کله کله چې وګوري هغه د 2 کالو نه کمي نو لهذا په دې کې د دروغو احتمال ډیر وي. د څاروي 2 غاښونه صحیح قول د علماو دا دی او نور روایات او د صحابه کرامو اقوال چې راجمع کړي د څاروي د مسنه معنا دا ده چې 2 غاښې وي 2 غاښه د واښو چې کوم غاښونه دي هغه د څاروي راختي نو په دغه څاروي باندې بیا قرباني هغه کول پکار دی او کیږي. دې مسلې له راځو چې په یو څاروي کې څومره انسانان شریکېدی شي حصص د قربانۍ چې ورته ویلی کېږي. زما محترمو په غوا کې او غوی کې 7 پورې انسانان د قربانۍ دپاره شریکېدی شي او په اوښ کې یا اوښه کې تر 10 پورې شریکېدی شي. حدیث کې داسې راځي یو صحابي دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه فرمایي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى وای موږ د رسول الله سره په یو سفر باندې وو چې ګورو د غټ اختر ورځې رالی غټ اختر په منګه باندې رالی نو دا صحابي وای فاشترکنا فی البقرة 7 وای موږ په غوا کې 2 کسان شریک شو او بیا فرمایي وفي البعیر 10 او په اوښ کې موږ 10 کسان شریک شو. دا ورکوټې څاروي چې کوم دی دا ورکوټې څاروي ګډ شو چیلی شوه دې کې یو سړی حصه اخیستی شي د یو سړي د طرف نه قرباني په دې کېږي. په غوا غویي باندې 2 کسان شریکېدی شي او اوښ یا اوښه باندې تر 10 پورې کسان شریکېدی شي په دې کې حصه اخیستی شي. اوس راځو دې خبرې له چې هغه کوم څاروي دي چې په هغې باندې به قرباني نه کېږي د هغې نه به ځان ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې داسې فرمایلی دي 4 لا تجوز فی الاضاحی وایي 4 قسمه حیوانات داسې دي چې په هغې باندې قرباني کول جایز نه دي. کوم 4 دي؟ اولنی العوراء البین عورها هغه ړون څاروی چې د هغې ړونوالی واضحی که سترګه کې معمولی مسله و خیر دی خو چې داسې ړونوالی چې واضحی د څاروي به څارنه کې ګوري به په پټو سترګو به یې نه اخلي. زموږ مسلمانان چې منډۍ ته لاړ شي اول تپوس وکړي په څو دی چې ریټ ورته کم ښکاره شي کوشش یې دی چې واخلي نه څاروی ولټوه. مخکې به دا خبره زه بیان کم چې شریعت موږ نه کم څاروی غواړي نو د دې وجه نه د الله رسول وایي 4 قسمه څاروي دي چې قرباني جایز نه ده. یو په هغې کې هغه څاروی چې هغه ړون وي او ړونوالی واضح وي. دغه شانتې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والمریضة بین مرضها هغه بیمار څاروی چې بیماری واضحی. یو څاروی دی ته ورته ګوري او تا ته بیمار معلومیږي. یو وړه بیماری چې ښکاري نه هغه جدا خبره ده
خو لیکن چې ته ورته ګورې ځکه حدیث کې قید راغلی بین مرضها چې بیماري واضحه د دې بین مرضها نه علما استدلال کوي چې د الله رسول ویلی دي چې بیماري ښه واضحه معنا ده چې تا ته بیمار ښکاري چې ته ورته ګورې تا ته بیمار معلوم شي چې نه معلومېدل څه خبره نشته معمولی بیماري وه د څاروي تبه وه او تبه هم داسې وه چې چا ته یې پته نه لګېدله یا بله داسې وړه شانتې خبره وه چې چا نه شوه پېژندلی هغه جدا خبره ده ځکه هغه بینو مرضها کې نه راځي لیکن چې داسې څاروی و چې ته ورته ګورې بیمار دی نه پاسېږي همداسې ناست دی خوراک نه کوي په داسې حالت کې دی چې څوک ورته وګوري مړاوی دی نو دا والمریضه تبین مرضها کې راځي دا څاروی بیمار دی د دې د قربانۍ نه به ځان ساتي دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والعرجاء بین ضلعها او هغه ګوډ څاروی چې د هغې ګوډوالی واضحوي یو څاروی دی چې روان دی تا ته معلومیږي ګوډ ځي د الله رسول فرمایي په دغه څاروي هم قرباني نه کېږي د دې د قربانۍ نه به هم ځان ساتي خو چې داسې ګوډوالی چې ګوډوالی واضحوي ښکاره ګوډ ځي نو په دغه څاروي باندې بیا قرباني نه کېږي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والکثیرة التي لا تنقي او هغه کمزور څاروي چې د هغې په اډوکو کې مغز ختم شوی څه معنی داسې کمزورې څاروی چې ودرېدی هم نشي ګرځېدی هم نشي بیخي کمزورې د اډوکو ډانچه چې ورته ویلی کېږي په هغه څاروي هم قرباني نه کېږي اختر کې به حلال کې وینه به توی کې خو قرباني دې ونه شوه ولې ځکه قرباني د الله دپاره کېږي نو په کار دا ده او شریعت هم موږ ته وایي چې ته داسې څاروی حلال که چې هغه د ټولو عیبونو نه پاکي ټولو عیبونو نه پاکي په سترګه باندې روغي په غوږونو باندې روغي په مزل کې روغي په وجود باندې روغي په لکۍ باندې روغي په ښکرو باندې روغي په غاښونو باندې روغي مزیدار ښکلی موټه ښایسته سربه څاروی د الله دپاره حلال کړه دا وجه د صحابه وی کنا نسمن الاضحیه وی موږ به په مدینه کې وو موږ به د قربانۍ دپاره څاروی راوسته مخکې به م راوسته خوراک به م په کول دومره خوراک به م ورکړه کنا نسمن الاضحیه چې د څاروي نه به م ښه سربه څاروی جوړ نو غوره خبره دا ده چې په ښایسته څاروی به ګوري سربه څاروی به ګوري د عیبونو نه پاک څاروی به ګوري یو څو مسلې دي دا هم یادول پکار دي بار دا ملګري د دې په باره کې هم تپوس کوي په هغه مسلو کې یو مسله دا ده چې کوم څاروي په غوږ کې مسله یې غوږ یې شکېدلی یا سوری په کار دا ده چې د هغه څاروي د هغې د قربانۍ نه مې اجتناب وشي علي رضی الله تعالی عنه فرمایي وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړه د څه خبرې ان نستشرف العین والاذن د دې خبرې چې موږ د څاروي غوږ ته وګورو او سترګو ته د څاروي غوږ او سترګو ته په غور سره وګورو چې غوږ یې کټي سترګو کې مسله یې هغه وانخلو په هغې قرباني ونه کړو نو د دې حدیث نه علما استدلال کوي دا بعضې خلک دا څاروي چې ساتي غوږونه ترې کټ کړي د غوږونو کې سوري د دغه څاروونه اجتناب پکار دی بیا دا مسله علماو ترمنځ اختلافي ده که یو سړی دی هغه داسې څاروی واخیستل چې د هغه غوږ سوری او یا شکېدلی و قرباني په هغې کېږي که نه کېږي دا اختلافي مسله ده خو لیکن دا اتفاقي مسله ده علما وایي د دې نه به ځان ساتي ولې ځکه علي رضی الله تعالی عنه وایي موږ ته رسول الله خاص امر وکړو چې د هغه څاروي نه ځان وساتو بلکې د څاروي غوږونه او سترګو ته وګورو چې په دې کې خو څه عیب نشته نو هر کله چې په غوږ کې مسلې کوشش وکړه چې هغه څاروي نه ځان وساتي دویمه خبره ښکر چې د کوم څاروي ماتي په هغې به د قربانۍ څه وکړي د ښکر د ماتوالي په باره کې بعضې روایاتو کې داسې راځي دا هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې راځي هغه دا د علي رضی الله تعالی عنه فرمایي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعذب القرن
وی رسول الله د هغه څاروي د قربانۍ نه منع کړې ده چې ښکرې مات شوی. خو د دې روایت په باره کې علما وی لکه شیخ البانی رحمه الله او حافظ زبیر علیزی رحمه الله، دا دوه اوچت علما دي، تیر شوي دي، وفات شوي دي. دوی د دې روایت په باره کې وایي چې دا کمزوری دی او ضعیف. نو دا خبره د علماو په منځ کې اتفاقي ده چې تا ته داسې څاروی میلاوېدل چې هغه په ښکرو روغ، نو بیا د مات ښکر څاروي نه اجتناب وکړه. نور په مات ښکر څاروي باندې قرباني کیږي انشاءالله، خو غوره نه ده. غوره دا ده چې ته په هغه څاروي قرباني وکړې چې د هغې ښکرونه مروغي، د عیب نه پاکي. بله مسله هغه دا چې د کوم څاروي لکۍ کټي، آیا په هغې قرباني کیږي که نه کیږي؟ دا ضروري مسلې دي زما محترمو، وړې مسلې. کله کله په منډۍ کې ولاړې تصویران ترې وباسي، وایي مولي صاحب دا وګوره په دې څاروي قرباني کیږي که نه. دا مشهورې مسلې دي، اسانې مسلې چې دا هم زده کړې. دا خو د روزمره هر کال د قربانۍ سره تعلق ساتي، زما او ستا د ژوند سره تړلې خبرې دي. دا داسې یادول پکار دي لکه ما او تا چې هره ورځ یو کار کوو هغه راته یادي. دا وړې مسلې دي زده کول پکار دي. د کوم څاروي چې لکۍ کټي په هغه څاروي باندې قرباني کیږي، خو غوره خبره دا ده چې په داسې څاروي قرباني وشي چې د هغه لکۍ پوره. په کوم حدیث کې چې د دې نه منع راغلی ده چې په لکۍ باندې کټي د هغه څاروي قرباني نه کیږي، هغه روایت کمزوری دی. نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلی دي، خو هغه روایت نه دی ثابت د الله د رسول نه، کمزوری دی. علما په کلام کوي. نو لہذا په هغه څاروي باندې د قربانۍ نه اجتناب پکار دی. بله مسله، یو څاروی دی د هغه دوه غاښې دی، غاښونه یې راختې دي، خو د څه وجې نه یا د څه سره لګېدلي دي، غاښونه یې مات شوي دي، راختې و غاښ یې مات شوی دی، پته لګېږي چې یاره دا دوه غاښی دی، خو غاښونه ترې مات شوي دي. په هغه څاروي قرباني بلکل په هغې باندې هم کېږي. د خسي څاروي بعضې دا خلک دا څارویان دا مذکر چې په دې کې دا خسیان کوي، د خسي قرباني دا هم جایز ده. په خسي څاروي باندې هم قرباني کېږي، په دې باندې هم قرباني کوی شي. اوس دا مسله بیانو چې قربانۍ دپاره وخت کم پکار دی او دا قرباني څو ورځې پکار ده. نو زما محترمو د قربانۍ دپاره وخت دا د اختر د مانځه نه پس وخت دی. په یو حدیث کې داسې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه وایي چا چې د مانځه نه مخکې د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه، د ځان دپاره هسې یو ذبحه وکړه، یو څاروی حلال که قرباني نه ده. او ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمین. او چا چې د اختر د مانځه نه پس قرباني وکړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرباني مکمل شوه، د مسلمانانو سنت ته ورسېده. نو لہذا د دې لحاظ ساتل پکار دي. ډېر خلک هغه داسې چې دا ورته پته نه وي چې د قربانۍ د ذبح وخت کم دی. زما محترمو د اختر د مانځه نه پس د قربانۍ د ذبح وخت څو ورځې قرباني جایز ده. په دې کې د علماو اختلاف دی. بعضې علما هغه را لګېدلي دي، دا خبره ذکر کوي چې قرباني دا 3 ورځو پورې جایز ده، د 12 ذی‌الحجې پورې قرباني جایز ده. بعضې علما را لګېدلي دي، هغوی دا خبره ذکر کوي چې قرباني 4 ورځې جایز ده. او راجح همداسې معلومیږي چې قرباني دا 4 ورځو پورې کیدی شي. ولې؟ ځکه اولنۍ ورځ 10 ذی‌الحجه دا د یوم النحر ورځ ده، او بیا د هغې نه پس ایام التشریق ذکر کیږي. ایام التشریق معنا ده 11 ذی‌الحجه، 12 ذی‌الحجه، 14 ذی‌الحجه. دې 3 ورځو ته ایام التشریق ویلی کیږي. تکبیرات دې 3 ورځو پورې کیږي که نه، د اختر د 4مې پورې. نو د الله رسول فرمایي کل ایام التشریق ذبح، د تشریق چې دا څومره ورځې دي دا ټولې د ذبح ورځې دي. نو د دې وجه نه غوره خبره دا ده چې د 14 ذی‌الحجې پورې قرباني کیږي. بله مهمه او اخرنۍ مسله هغه دا ډېر خلک یې تپوس کوي،
بعضې خلک په دې قربانۍ کې د رسول الله دپاره حصه کوي. نو زما محترمو دا خبره یاد وساتئ چې صحابه کرام زموږ نه زیات د رسول الله سره مینه ساتونکي وکنو. رسول الله ورته د موږ نه ډېر ګران وکنو. هغوی رسول الله کتلی او ورسه پاتې شوي دي. د صحابه کرامو نه غوره انسانان موږ ته نه ښکاري او نه شته. هغوی د رسول الله دپاره حصې نه دي کړي. نو لهذا د دې کار نه ځان ساتل پکار دي. بعضې خلک د دې مړو دپاره د مور او پلار دپاره د قربانۍ حصې کوي. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. موږ تېرو خطبو کې هم دا خبره بیان کړې وه، هغه ده چې بچی څومره نیک اعمال کوي. تا مونځ وکړه، د جمعې مونځ له راغلی، ستا مور او پلار وفات شوي دي یا ژوندي دي، تا د جمعې مونځ وکړو، الله ستا مور او پلار ته د دې جمعې په مونځ چې تا کړی دی هغوی له هم اجر ورکړي. ولې؟ ستا تربیت ستا مور او پلار کړی دی. ته چې عام مونځ کې، ته چې عامه صدقه ورکې، که مور او پلار پکې یاد کې که یاد نه کې، آلریډي هغوی ته الله اجر ورکوي. نو بیا خاص دا ذکر کول چې یاره دا د مور او پلار دپاره. نو د دې وجې نه قرباني چې ته وکې، نو تالم الله د دې قربانۍ اجر درکوي، ستا مور او پلار لم الله په دې اجر ورکوي. دا حصې مقررول دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابه کرامو نه دی ثابت چې د مړي دپاره یې حصه مقرر کړي. دا زما د پلار دپاره حصه مه مقرروه. قرباني وکړه، مور او پلار له دی الله آلریډي اجر ورکوي. یو حدیث داسې شته د هغې نه بعضې علما استدلال کوي. هغه دا چې علي رضی الله تعالی عنه 2 ګډان حلال که، 2 ګډان یې ذبح که، قرباني په وکړه، او بیا یې وویلې چې ما ته نبي صلی الله علیه وسلم امر کړی، یو مې د ځان دپاره حلال که او یو مې د رسول الله دپاره. دې کې بیا علما دا تفصیل ذکر کوي چې کله مړی وصیت وکړي، وصیت ستا پلار دی مړ کېدل، تا ته یې وویلې بچیه په غټ اختر کې به ګورې زما حصه مقرره کې، ما دپاره قرباني وکړه. نو دا قرباني بیا کوی شي. ولې؟ ځکه مړي وصیت کړی دی، د مړي په وصیت به عمل کیږي. چې کله مړی وصیت وکړي او وصیت د شریعت برابري، نو د هغه په وصیت باندې به څه شی کیږي؟ عمل کیږي. نو رسول الله وصیت کړی، علي رضی الله تعالی عنه ورته په وصیت باندې عمل وکړ. نور د مړي دپاره ځان له حصه مقررول د قربانۍ دپاره دا نه دی ثابت. د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بچي وفات شوي دي، خو د الله رسول چې قرباني کوله د بچو ذکر یې نه دی. د الله رسول ته په بیبیانو کې خدیجة الکبرا رضی الله عنها ډیره ګرانه بیبي وه، خو رسول الله چې کله قرباني کړې ده چېرته دا نه دی ویلي چې دا یو حصه مې د خدیجة الکبرا دپاره مقرر کړي، ځکه ما سره ډېر احسانات کړي یا صحابه کرامو د رسول الله دپاره قرباني کړي. دا نه دی ثابت. لہذا کله چې مړی وصیت وکړي، نو د هغه وصیت په وجه باندې بیا قرباني کیږي. خو په هغې کې هم تفصیل دی چې مړی به وصیت کوي او مال دومره وي چې هغه ربع 4مې حصې پورې د مړي په وصیت باندې عمل کیږي. چې مړی وصیت وکړي چې زما دپاره د خیرات وشي، نو داسې به نه کیږي چې ټول مال دې راواخیستلی شي او خیرات دې په وشي. نه، د مړي وصیت به په ربع مال کې، مال به په 4 حصو تقسیم کړي، 4مه حصه د مړي په وصیت لګوی شي، د دې نه ډېره به نه لګي. د مړي وصیت په 4مه حصه کې منظورېږي. نو د دې وجه نه که مړی وصیت وکړي بیا ترې قرباني کیږي. عامو مړو دپاره قرباني دا نه ده ثابت. لہذا د دې نه اجتناب کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو په دین باندې پوهه کړي.